ځان ډیر هوښیار مه کوه او ځان ډیر ساده هم مه کوه. په داسې یو متوسطه حالت کې واوسئ چې خلک ستاسې له شخصیت سره مناسبې خبرې ولري. دوی سپک نه ګڼل کیږي، دوی کم نه ګڼل کیږي که په یو داسې مجلس کې چې هلته مشران ناست یو کشر وغږېد خلک به زړه درکړي، اړیکې به مو پراخې سي او تل به تاسې سره په مشوره کې هم وي. دوی فکر کوي چې مجلس د دوی انحصار دی، ډېرې خبرې هم کوي، ناسم هم غږیږي. سلامونه، جوړ په خیر، هیله ده ښه وئ، په خیر وئ، سلامت وئ. په یو بل بحث کې تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. نن په دې خبرې کوم چې د وینا پر مهال، د خبرو پر مهال موږ له کومو ستونزو سره مخامخ یو، هغه ستونزې در سره شریکوم او د مخنیوي لارې چارې در سره شریکوم. تاسې به انډیوالان لیدلی وي یا به مو دوستان لیدلی وي کله چې خبرې کوي او یا په سټیج باندې یا په مجلس کې یا د همکارانو ترمنځ یا په بل هر ډول ناسته کې خبرې دي، که هغه رسمي ویناوي، غیر رسمي ویناوي او که په هر موقف او هر حالت کې وي، خبرې ډېرې مهمې دي. خبرې دي چې تاسې ته وړتیا دربخي، خبرې دي چې تاسې سره خلک آشنا کوي، خبرې دي چې تاسې ته یو څوک درناوی درکوي، خبرې دي چې تاسې یو موقف ته بیایي، خبرې دي چې تاسې ته به یو څوک بلنه درکوي او خبرې دي چې تاسو ته په مهمو ایونټونو کې خلک د ګډون حق درکړي او خبرې دي چې تاسې به په ټولنه کې یو مهم شخصیت را څرګند شي. دا چې خبرې دومره مهمې دي نو هغه ستونزې چې په دې خبرو په مهال موږ سره مخامخ یو هغه کومې دي او څنګه کولی شو چې مخنیوی وکړو ترڅو موږ هم د ټولو انسانانو او یا د هغو بریالیو کسانو غوندې ښې خبرې ولرو، ښې ویناوې ولرو چې موږ پیاوړي او کرازماتیک وښودل سو. تر ټولو مهمه مسله په خبرو په مهال هغه د خبرو سرعت او د خبرو موسیقیت او د خبرو جدیت دی. په کوم لحن خبرې کوئ، په کوم ډول خبرې کوئ، ستاسو ظاهري څیره د خبرو پر مهال څنګه ده، تاسې څومره جدي یاست د خپلو خبرو پر مهال، تاسې د خپلو خبرو پر مهال الفاظ څنګه ادا کوئ، آیا د غږ زیرو بم رسولی شئ، آیا کوم مفهومونه چې غواړئ په خبرې ولرئ یا کوم اهداف چې غواړئ د خبرو له لارې انتقال کړئ واضح دي نه دي، څه ډول دي، ستاسو د لحن یا ستاسو لهجه یا ستاسو د خبرو سرعت دا پر نورو تاثیر کوي، دا پر نورو اغیز شیندي. په دې معنی که چیرته تاسې په یو داسې سرعت خبرې وکړئ چې هغه ډېر په بیړنۍ توګه لګیا یاستئ یا په چټکتیا لګیا یاستئ یا غواړئ چې زر خپلې خبرې وکړئ، دا به خلک ښې واوري که نه. په حوصله خبرې ولرئ او په پوره متانت خبرې ولرئ او خلکو ته داسې ځیر واوسئ چې ستاسې په خبرو پوه سي، ستاسو د خبرو په هدف پوه سي او ستاسو په هغه څه چې غواړئ په هغې پوه سي. نو لومړی ټکی همدا دی چې تاسو کله هم هر چیرته وینا لرئ، خبرې لرئ، تاسو مجلس ته وګورئ، لاندې خلکو ته وګورئ، درته ناستو او درته غوږ نیونکو ته وګورئ چې دوی د کومې کچې خلک دي، دوی څومره اوریدونکي دي او دوی تا ته د کوم هدف لپاره د خبرو لپاره موقع درکوي او ته ولې غواړې دا خبرې دلته شریکې کړې. که چیرته رسما بلل شوی دا یو ډول ویناوي یا په یو اجتماعي ناسته کې ناست یې او هلته ګډون کوې، هلته خبرو څرنګوالی د څنګه دی او دغه راز د انډیوالانو ترمنځ چې هغوی هم فکر وکړي چې تاسې یو مهم څوک یاست، نو د خبرو ډول او لهجه سرعت دا ډېر مهم دی. دویم د ښو خبرو لپاره یا د ښه ویناوال لپاره هغه دا ده چې دی ځان جامع الکمالات ونه ښیي. دا صحیح د هغه څوک چې ډېرې خبرې ښې خبرې لري هغوی له هغو نه چې ښې خبرې نه لري، معلومات ډېر لري، په مسایلو ډېر پوهیږي، اما د ځان ښودل دا ستونزه ده، دا جنجال دی او دا تاسې ښه ویناوال نسي معرفي کولی، دا تاسې یو ښه خبرې کوونکی نسي معرفي کولی او دا تاسې ته ښه شخصیت هم نسي دربښلی. دا سمه ده چې تا سره کیدای سي ډېر ښه مشاهدات ولري، کیدای سي ښې تجربې ولري، کیدای سي له نورو به د مطالعه ډېر
ډېر اما ځان خودل یا ځان ګواکې جامع الکمالات خودل چې ته په هر څه پوهې په هره مسئله کې ستا نظر ډېر موثق او مهم دی دا تا ته ستونزه جوړوي او ته یو ښه ویناوال نسې کېدلی نو هر چیرته چې غواړې خبرې وکړې یا له یو چا سره مخامخ سې یا د وینا بلنه درکول کېږي ځان څومره سې هماغسې وښیه یعنې په دې معنا چې ځان ډېر هوښیار مه کوه او ځان ډېر ساده هم مه کوه په داسې یو متوسطه حالت کې واوسئ چې خلک ستاسې له شخصیت سره مناسبې خبرې ولري د وینا یا د خبرو پر مهال بله ستونزه هغه بېځایه وقفه او ځنډ دی کله چې تاسې په جذبه کې یئ کله چې تاسې ګرم یئ او کله چې تاسې د خبرو وخت یي په دغه حالت کې یا موقع درکړل سي یا ستاسې وخت قید سي تاسې کوشش مه کوئ چې خپلې خبرې مو یا ځای مکس وکړئ یا ځای خپل دمه واخلئ بلکې کله چې موقع درکړل سوه ستاسې نوبت د خبرو سو تاسې هر څه چې په ذهن کې لرئ په متوازنه توګه مجلس ته په کتو یا هغه ایونټ او هغه پیښې او یا هر هغه حالت چې تاسې غواړئ خبرې پرې وکړئ هغه حالت ته په کتو خپل سنجیده خپلې داسې واضح خبرې ولرئ چې په هغې کې بې ځنډه مطلب د خبرو ربط موجود وي معناوي انتقال کړئ مهم پیغامونه انتقال کړئ که فکر کوئ چې تاسې ډېر وخت لرئ اما خلک ډېر وخت نه لري خلک ضرورت نه لري ستاسې بې ځایه خبرې واوري غوږ ونیسئ چې خلکو څه ویل او که موقع درکړل سوه ستاسو خبرو ته تاسې هم خپلې خبرې داسې راونغاړئ چې په ډېره لنډه ساده او واضحه توګه ستاسو په خبرو خلک پوه شي ستاسو هغه اهداف ښه ترلاسه کړي د ښې ویناوالۍ یا د خبرو کولو لپاره بل ښه مهارت دا دی چې هیڅ وخت هم په خپلو خبرو کې دیکتاتورانه چلند مه لرئ داسې خبرې او داسې الفاظ مه لرئ چې خلک فکر وکړي چې تاسې خپل فکر په هغوی باندې تپئ که چیرته غواړئ کوم نظریه یا خپل اندونه شریک کړئ تاسې ویلی سئ چې دا زما په فکر یا دا زما په خبره یا زما دا نظر دی او نه غواړم چې دا نظر زه په خلکو باندې تطبیق کړم خپله خبره که هغه هر څومره سخته خبره وي یوازې به تاسې پورې ربط ولري او که چیرته خبرې کوئ دا باید داسې شي دا باید هسې شي یعنې دا ټولې کلمې او ټولې خبرې په باید رانغاړئ یا په داسې ډول رانغاړئ چې تاسو یو مشر څوک یې یو مسؤل څوک یې یا د مجلس کنټرول په خپل لاس کې لرئ دا تاسې بد اخلاقه معرفي کوي دا تاسې بې نزاکته معرفي کوي او دا تاسې سپک معرفي کوي بعضې ملګري شته یا بعضې انډیوالان په مجلسونو کې مونږ ګورو دوی فکر کوي چې مجلس د دوی انحصار دی ډېرې خبرې هم کوي ناسم هم غږیږي خبرې ربط هم نه لري اما فکر هم داسې انتقالوي چې ګواکې دی دلته مشر دی دی مسؤل دی او دا مجلس ده رابللی یا بل هر څه چې تاسې فکر کوئ نو زه داسې وړاندیز کوم که هر چیرته تاسې ناسته پاسته لرئ یا یو موقع د خبرو د وینا لپاره درکول کیږي اول خو کوشش وکړئ چې هر چیرته له خپل پلان سره لاړ سئ یا که عادي مجلس هم واوسید تاسو سره یو ایډیا راغله یو نظریه راغله څوک ناسم غږېده اړتیا سوه چې تاسې خبرې وکئ نو داسې دا خبرې مو وتړئ یا داسې خبرې ولرئ چې خلک فکر وکړي چې تاسې خپل نظر یوازې شریک کړی نه مو خپل نظر په چا په زوره تپلی یا نه هدف لرئ چې خپله خبره په خلکو ومنئ او یا داسې فکر نه لرئ چې ګواکې تاسې په دغه مجلس کې انحصاري حالت ته ځئ او فکر کوئ چې تاسې مشر یا مجلس مو رابللی دی نو دغه ستونزې ته په کتو باندې کولی سو چې مونږ پام وکړو او خپلې خبرې داسې راونغاړو چې خلک ناسم برداشت ونه لري بله مسله هغه پر ځان باور لرل دي د ښې ویناوالۍ او د ښو خبرو کولو لپاره پر ځان تمرکز پر ځان باور لرل مطالعه کول خپل ارزښتونه لوړ ساتل مدام خپل ځان ته پام کول دا ستاسې ذکاوت ستاسې باور او اعتماد په نفس مو لوړوي هغوی چې په خپل ځان باور نه لري یا ویره لري چې ګواکې له ده به څه تېروتنه وسي کوم مثال به غلط راوړي کومه ټوکه به غلطه وکړي یا به ځان داسې وانګیري یا به داسې ځان وښیي چې خلک ترې ناسم برداشت وکړي نو د همدې ویرې له امله
معمولا ځینې ملګري او ځینې دوستان په مجالسو کې خبرې نه کوي او ځان ته هم دا اجازه نه ورکوي چې د دې په یوې مسئلې په اړه حتی ډېر عادي نظر هم شریک کېدی سي هغه د ژوند یوه ټولنیزه ستونزه یا یوه سیاسي مسله یا کوم علمي بحث تاسې خپل اندازه پورې خپلې پوهې پورې خپلې تجربې پورې خپل نظریات شریکولی سي او دا بده نه ده. بعضې انسانان شته چې له خپل عمر یا له خپل هغه حالت نه ډیر لوړ ژوند کوي هغې وجه یا به تجربه یا به مشاهدات یا به مطالعات دوی سپک نه ګڼل کیږي دوی کم نه ګڼل کیږي که په یو داسې مجلس کې چې هلته مشران ناست یو کشر وغږېد اما که څوک غوسه کیږي یا که څوک یو څوک بد نزاکته یا بې نزاکته ګڼي هغه د خبرو له مخې بولي کېدای سي یو مشر څوک به یوه تېروتنه به ترې وسي مجلس ته به یې نه وي کتلي او داسې یو څه به یې له خولې وتي وي چې هغه باندې به بیا ټول مجلس خفه وي. نو که چیرته دغو نقاطو ته پام وشي نو زه اطمینان درکوم چې د خبرو پر مهال نه له چا سره کوم نزاکت جوړیږي نه څوک ناسم برداشت کوي او یوه د ملګرتیا په فضا کې یو مجلس ترسره کیږي او ټول خوشحاله کورونو ته ستنیږي. داسې که غواړئ خپله ښه وینا ولرئ ښې خبرې ولرئ تر ټولو ښه مهارت بیا دا دی چې تاسې همیشه له خپل ځان سره تمرین د خبرو کولو ولرئ. یا که یو مجلس ته ځئ یو چیرته بلنه درکول کیږي فاتحه ده یا بل هر څه پیښه ده هر څه ستاسې په ژوند کې پیښیږي تاسې پلان ولرئ هلته ځئ له کومې موخې سره ځئ آیا پلان همدا دی چې تاسې هلته اشتراک وکئ که نه غواړئ خبرې ولرئ هلته یو رسمي موقع درکول کیږي د خبرو لپاره یا له ځینو نالیدلو دوستانو سره مخامخ کیږئ یا له ځینو داسې اشنانو سره مخامخ کیږئ چې هیڅ کله یې نه یې لیدلي او ډېر کله داسې مواقع کیږي چې له یو چا سره تکراري ډېر مخامخ کیږئ اما په ټولو حالاتو کې موږ باید پلان ولرو چې څه غواړو څنګه ووسو څه غواړو څنګه هغوی سره مخامخ سو او هغلته به څنګه خبرې کوو که موږ آماده وو موږ پلان ولرو د خبرو نو هیڅ ستونزه نه راپېښیږي. تاسې به اورېدلی وي یو څوک یو چیرته ځي له هغه ځایه چې بیرته راستنیږي قصه کوي فلاني ځای ته لاړم هلته داسې یو مسله پیښه شوه فلاني دا وویل فلاني دا وویل دا ماته ښه نه ښکاري دا ښه ښکاره شوه. دغه هغه مسایل دي چې کارازماتیک شخصیتونه خپل ځان ته پام کوي او له یو پلان سره یو قدم اخلي له یو پلان سره یوې موقع ته ځي او خپلې خبرې داسې راټولوي یا خپلې خبرې داسې رانغاړي چې هیڅوک به ترې ناسم برداشت نه لري او د ده شخصیت به یې لا ډېر ښه ښودلی وي. د دې ګټې ډېرې دي لکه په لومړیو کې هم اشاره ورته وکړه خلک به زړه درکړي اړیکې به مو پراخې سي بیا به د یو هغه موقع هغلته د کومې ناسته کې ګډون دی کړی بیا به د ګډون حق درکړي او تل به تاسې سره په مشوره کې هم وي. په مجالسو کې د وینا پر مهال یا د خبرو کولو پر مهال یوه لویه ستونزه بله دا ده چې کله به مو اورېدلی وي یا به تاسې هم ورسره مخامخ شوي یئ یو څوک دی ډېرې پوښتنې لري بې ربطه پوښتنې لري بې ځایه پوښتنې لري کله چا سره په مجلس کې وئ خبرو کې وئ له تاسو څوک بې ځایه پوښتنې لري له دې سره به څنګه تعاملات کوئ دا ډېر یو دوه مهم او مختلف حالتونه دي. یو داسې هیڅ کله هم اجازه ځان ته مه ورکوئ چې له مجلس ورآخوا یا له یوې خاصې موضوع ورآخوا په کومې چې صحبت کیږي په کومې چې خبرې کیږي ځان ته دا اجازه مه ورکوئ چې فلانی موضوع څنګه شوه هغه فلانی څنګه شوه په همغه اړوند موضوع چې خبرې روانې دي تاسې خپل بحث ته ادامه ورکړئ کومه مهم مسله در سره ذهن کې وي د بحث د مجلس او د خبرو اړوند پوښتنه مطرح کړئ. یوه مسله چې ستونزه ده هغه دا ده چې که تاسې کله خبرې کوئ یو څوک ناڅاپه هغه د خپل نزاکت او شان له مخې راپاڅېږي ستاسې په خبرو کې درغورځي او یوه بې ربطه بې تړاوه بې ځایه پوښتنه لري هغې سره هم داسې تعامل پکار دی چې د هغه خبره ووژل سي د هغه خبره ماته سي تاسې خپل حالت او خپل بحث او خپلو خبرو په داسې ډول ادامه ورکولی سئ چې هغه خفه نه شي. که احیانا د خبرو پر مهال وایي یو څوک بې ځایه پوښتنه غواړي وکړي ستاسې په خبرو کې درلویږي ورته ووایه په دې به وروسته خبره بیا وکړو زه به دا خپله خبره تکمیل کړم دا اصلا ښه نزاکت هم دی ښه ادب هم مراعاتېږي او هغه انسان هم کم نه راوستل کیږي ځکه هغه سره داسې تعامل کیږي چې په اخلاقو تعامل کیږي او بیا کولی سئ تاسې هغه ته وروسته بیا په رښتیا هم بلنه ورکړئ یا په رښتیا هم ترې وغواړئ چې تا مخکې کومه پوښتنه لرله تا مخکې څه ویل نو هغه ته اوس ادامه ورکړه. نو درنو لیدونکو نننی بحث مې په ښې ویناوالۍ په ښو خبرو کولو او په مجلس کې د یو بل سره د انسانانو په تعاملاتو خبرې
لوی مهارت دی. په دې وړه ویډیو کې بحث کول پرې زه فکر کوم دا به اسانه نه وي، خو ځینې مهارتونه چې ما غوښتل در سره شریک کړل په دې ویډیو کې دا هم لږ تر لږه کومک در سره کولی شي. تر بیا ښه وخت.